د ژمي په راتګ سره لوګر کې هوا سړیږي او په دې سره د نورو ژمنیو توکو ترڅنګ بخاریو ته هم اړتیا پیدا کیږي. د لوګر ولایت بخاري جوړونکي وایي چې د ژمي په راتګ سره د وطني بخاریو بازار ښه شوی او خلک یې په ښه بیه ترې اخلي. دوی همداراز وایي چې هره ورځ ګڼې اوسپنیزې بخاري جوړوي او د وطني بخاریو کیفیت د بهرنیو په نسبت ښه ګڼي. خو دغه یو بخاري زموږ چې نن دلته موږ جوړه ده نو دغه حتما 4 کاله 5 کاله حتما دوام لري. نو قیمت یې ارزانه ده، کیفیت یې ښه ده. نو له هیوادوالو څخه غواړو چې خپل وطن مال واخلي. یو بخاري نه نور د شیان هم نور باید واخلي. نو خارجی شیان چې دي رسمی کی شیان جوړیږي بس راځي. بخاری خو ما دارن تقریبا 15 رقم 20 رقم بخاری داره. ما رقم همین وطنی است، ساختای ترکی جور شده، خیلی کیفیت بالا داره. هم بخاری های دیزاین دار دارم، خیلی او کامیاب هم است، او فروشش هم خوب است، او گرمایش چیزاش هم خوب است. حتما کاروبار ما خوب شده است پیش که داره الحمدلله. په ورته وخت کې د وطني بخاریو اخیستونکي د دغو بخاریو د کیفیت ښه والی تاییدوي او وایي چې دا بخاري د بهرنیو په پرتله ارزانه او ښې ورته تمامیږي. نو مخکینی د ترکي بخاریانې او بهرنۍ لکه د ایران او د پاکستان دغه موږ کارولې، البته چې دغو مصرف او خرچه زیاته وه. نو د دغو چا ډېر صفت راته وکړ چې دغه یو خو وطني تولیدات دي او بل کم مصرف هم کوي او په اخیستلو کې هم ډېر ارزانه دي، ځکه چې هغه په 100,000 په 8,000 په 15,000 دغه هغه ساري 3,000 3,500 یعنی یو کور ته ښه په اقتصاد سره تمامېږي. هیره دې نه وي چې په دې وروستیو کې د هیوادوالو پاملرنه تر ډېره د وطني تولیداتو خواته اوښتې ده.